جګړه وړمه ورځ د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې پیل شو چې پاکستاني لوري غوښتل د کرښې دې غاړې افغان خاوره کې نوي نظامي تاسیسات رامنځته کړي. پرون یې غوښتل چې په غیر قانوني شکل باندې دوی په یو نقطه کې چې هغه تقریبا د افغانستان خاوره ده د ډیورند پردي کرښې نه څو متره دېخوا وه دوی غوښتل چې په دې جګه اراضي کې غرنۍ اراضي کې یوه پوسته جوړه کړي چې هغه پوسته زموږ نورو پوستې ته نه تهدیدېدله. موږ د دوو جلسو نه وروسته چې له دوی سره د بیرغ لاندې جلسه موږ درلودله، دوی هغه خبرو ته زموږ غوښتنو ته اعتنا ونه کړه. بیا یې هم دوی غوښتل چې د خپل غیر قانوني تحرکات شروع کړي او په دې تحرکاتو باندې دوی زموږ خاوره لاندې کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ تحلیف اجرا کړی، خاوره د مور حیثیت لري. زموږ ساتونکي بریدملان افسران دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی راشي زموږ مقدس خاورې ته داخل شي. د امنیتي چارواکو په خبره د پاکستاني ملیشو په غوښتنې جګړه درولې. امنیتي مسؤلین وایي له پاکستاني غاړې یې په صفري نقطه کې تاسیسات او پوستې هم نیولي او په مقابل بریدونو کې د پاکستاني او ملیشو د وسلو یو ډیپو هم له منځه وړی. په دغه نښته کې د پاکستاني پوځ د توپ په ګولیو 3 میرمنې هم وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 4 کسه هم خلک ژوبل شوي دي. د سیمې خلک وایي د خاورې د دفاع او ساتنې په موخه یې د خپلو امنیتي ځواکونو په ننګه وسلې راخیستي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې ملاتړ کوي. د پاکستان سیټ نه دا ګولۍ راځي او دلته زموږ کورونو خواهشا ورغېدي او ډېر په عذاب دي نه چې غواړو چې دا امن شي او ډېر په عذاب سخت مشکلات سره مخامخ یو او نه غوا بيزي مال ماشومان دي د کور نه وته نشي. د امنیتي ځواکونو سبا ولس څنګ په څنګ ولاړي څنګ په څنګ او چې څونه ولس ده هیڅ کله به دونه درېغونه کې چې هغه یوازې پرېږدي او ولس ته شاته ولس به سم وسي. زموږ د قطاعت او نظامی ځواکونو د ټولو صنوف تاسې عملا دلته یې چې هغوی په ډېر لوړ مورال یو افغاني مورال باندې د خپل استقلال ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا نه دفاع کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ولسونو پراخ ملاتړ او مینې جګړه ییز مورال لا پیاوړی کړی. د یرغل په مقابل کې د نړۍ ولسونو پاڅون دی، موږ د هغې د حمایې په خاطر باندې چې هغه خلکو ورسره دلته مشتخن شو. ولسونه د نړۍ 100% همکار دي. دا د هغو غوښتنې وې چې اوس د هغو په غوښتنه باندې موږ او د هغه ځایونه د ننګرهار نه او د کونړ نه رالو او دغه ځای کې د دې سره حمایت څنګ په څنګ. هېڅ یو افغان نه غواړي چې د پنجابي شتون په دې ځای کې قرار ولري. هېڅ یو افغان کې یو ماشوم یو زنانه هم یې هغه د دغه خلکو شتون دلته د پنجابیانو شتون په دغه ساحه کې نه. د کونړ چارواکو په خبره د جګړې له ویرې د ناړۍ ولسوالۍ له یو شمېر سیمو سلګونه کورنۍ هم امنو سیمو ته کډه شوي چې د ولایتي ادارې له لورې ورسره د لومړنیو توکو مرستې هم شوي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.